شپه ده، آسمان خاموش، باد سوړ او هر څه عادي ښکاري. خو دا شپه د تاریخ پاڼې د وینې په رنګ ولیکل شوه. دا د 1986 کال د اپریل 26مه وه چې د شوروي اتحاد په زړه کې د یوې ساده تجربې له امله د نړۍ تر ټولو خطرناکه اټومي فاجعه رامنځته شوه. د چرنوبل اټومي بټۍ چې دا اوکراین په پخواني شوروي اتحاد کې موقعیت درلود، ناڅاپه چاودنه وکړه. داسې چاودنه چې د انسان عقل یې درولی شو. ریاکټر نمبر 4 وچاودید. یو داسې غږ چې نه یوازې دیوالونه یې وشلول، بلکې د زرګونو انسانانو برخلیکونه یې هم تباه کړل. د چاودنې وروسته آسمان ته داسې زهرجن رادیو اکټیف مواد پورته شول چې بادونه یې د اروپا تر لمر لاندې هر څه ککړ کړل. اوروژونکي زړور کسان چې نه پوهېدل څه خطر ورسره مخ دی، بې له دې چې ځان وساتي، ریاکټر ته ورغلل او خپل ژوند یې قربان کړ. د دوی پوستکی په ژوندی ژوند وسوځېد، سترګې یې ړندېدې، خو زړورتیا یې تاریخ ته ثبت شوه. اور لا خاموش شوی نه و چې شوروي دولت دا فاجعه له نړۍ پټه کړه. دا خاموشي د مرګ غږ و. ښار چې نوم یې پرې پاټ و، له خلکو ډک و، ماشومان په لوبو بوخت و، خو دا خوشحالي یوازې څو ساعته پاتې شوه. د زهرجن موادو څپه د ښار پر لور روانه وه او خلک بې له دې چې پوه شي د مرګ د یوې اوږدې لوبې برخه جوړېدله. د راډیو اکټیف وړانګو ککړتیا د انسان بدن ته داسې زیان رسوي چې د ژوند څراغ یې خاموشه کوي. خلک له ښار وتلو ته اړ شول، کورونه یې شاته پرېښودل، یادونه، خوشحالۍ او حتی د ماشومانو کتابونه هم همداسې پاتې شول. پریپاټ اوس یو ښاپیریونه ښار دی، ودانۍ ولاړې دي، خو ژوند پکې ختم شوی دی. دا ښار اوس یوازې د خاموشو چیغو، درزونو او یخې بادونو غږ لري. د چرنوبل فاجعه نه یوازې ښارونه، بلکې د انسان نسلونه یې هم د ژور درد ښکار کړل. د پېښې له امله زرګونه ماشومان له عجیب او خطرناکو ناروغیو سره پیدا شول چې د طب نړۍ حیرانه کړه. د شوروي چارواکو هڅه وکړه دا پېښه پټه کړي، خو حقیقت دومره زورور و چې نړۍ یې ولړزوله. راډیو اکټیف څپه تر سویډن، فنلنډ، جرمني، انګلستان او حتی امریکا ورسېده. دا پېښه د ساینس ناسم مدیریت، غرور او بې پروایي یو ژوندی مثال شو. د چرنوبل ریاکټر د کنټرول لپاره وروسته د سترکوپاګوس په نوم یوه غټه فولادي قفس جوړ شو، خو دا لا هم د مرګ د بلا زانګو ده. ساینسپوهان وایي دا ځای به زرګونه کاله نور هم خطرناک پاتې شي. که یو انسان هلته پرته له محافظتي جامو ولاړ شي، نو د څو دقیقې دننه به د خپل ژوند وروستی ساه واخلي. دا پېښه د انسان عقل ته تر ټولو لویه نڅا وه. طبیعت ته بې احترامي مه کوه، کنه سزا دې حتمي ده. د دې پېښې راډیو اکټیف موادو ځمکه، اوبه، حیوانات او حتی نباتات داسې ککړ کړل چې تر ننه پورې ژوند پکې خطرناک دی. د چرنوبل قربانیان یوازې انسانان نه وو، بلکې طبیعت، ځناور، مرغۍ او حتی د ځنګلونو ساه هم بنده شوه. شاو
شاوخوا 350,000 خلک له خپلو کورنیو بېځایه شول، خپل تاریخ او ژوند یې شاته پرېښو. اوس هم د ښار پر سر زوړ ساعت ولاړ دی چې د پیښې د شېبې وخت ته ولاړ پاتې دی. دا ساعت د مرګ او خطر سمبول شو چې هر څوک ورته ګوري، زړه یې د ویرې نه ریږدي. د فاجعې د مخنیوي لپاره زرګونه خلک د مرګ په قیمت سیمې ته واستول شول. هغوی ته د لیکویداتورز ویل کېږي. دا خلک قهرمانان وو چې د انسانانو د ژغورلو لپاره یې خپله ساه قرباني کړه. ساینسپوهان وایي که دا چاودنه کنټرول شوې نه وای، نو د اروپا نیمایي برخه به د ژوند لپاره ناممکنه شوې وای. دا پیښه ثابته کړه چې انسان د طبیعت د قانون پر وړاندې هیڅ طاقت نه لري. د چرنوبل سیمې ته اوس یوازې ساینسپوهان او مجراجو سیلانیان ورځي چې د مرګ د سیوري خپل لاسونو ته لمسوي. د ښار واټونه چې یو وخت د ماشومانو د خندا غږونه پکې اورېدل کېدل، اوس یوازې د یخې خاموشۍ کوربه ده. دا پیښه د تاریخ تر ټولو قیمتي درس شو. کله چې انسان غرور وکړي، طبیعت یې غرور ماتوي. که ته نن دا ویډیو ګورې، پوه شه چې دا پیښه یوه کیسه نه ده، بلکې دا د انسان د عقل بې احتیاطي او غرور سزا ده. دا یو داسې ځای دی چې ښکلا لري، خو شاته یې مرګ کمین نیولی دی. دا پیښه یوازې یوه چاودنه نه وه، دا د بشریت له غرور نه راوتلی ستر انتقام و. انسانان باید زده کړي چې ساینس یوازې د پرمختګ لپاره دی، نه د غرور لویي او بې پروایۍ لپاره. چرنوبل ښیي چې انساني تېروتنه کله کله د نسلونو تقدیر له خاورو سره خاورې کولی شي. د دې فاجعې قربانیان خپل دردونه له دنیا سره شریک نشي کولی، ځکه هغوی د خاموش مرګ کار شول. دا کیسه یوازې د شوروي نه، بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو لوی عبرت دی. چرنوبل نن هم د خاموشۍ مرګ یو ژوندی موزیم دی چې د هر لیدونکي زړه ودروي. دا پیښه موږ ته وایي، انسانه، د علم تر شا دا فکر مه هېروه چې طبیعت هم قانون لري. د چرنوبل د فاجعې اصل درس دا دی چې دا نړۍ د لوبو ځای نه دی، بلکې د درناوي، احتیاط او شعور ځای دی.